غوږ ولو کې دی حدیث ته چا چې ځان په دنیا کې اوچت کړی دی الا وضعه الله به راچوي دې ځمکې له سبحان الله خوندور حدیث دی انس بن مالک وی كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اوښه وه او د هغې نوم عضباء دا عضباء د عضب نه اخیستی شوی دی او دا د غوږ پرې کېدو ته وایي دا د دې اوښې نوم و نور د هغې غوږونه برابر او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه و د خپلو سورلو له اسلحو له دې له به یې نومونه ایښودو هغه بله چې استعمال شوی کم مشهوره قصوه بله دا عضباء ده دا بله ده دا عضباء سورلۍ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه دا داسې وه چې وکانت لا تسبق د دې نه هېڅ څوک نشو مخکې کېدی ډېره تیزه سورلۍ وه ډېره تیزه فجاء اعرابي على قعود له یو بانډچي راغی او اوښ ورسره اوښ قعود هغه اوښ ته وایي که چې عمر یې کم او نوی نوی د سورلۍ لایق شي نو د دغه نه تقریبا د 2 کالو نه 5 پورې دی په منځ یا شپږو پورې د 2 نه شپږو په منځ ځکه چې شپږو نه چې بیا واوړي نو هغه ته بیا هغوی قعود نه وایي بیا ورته جمل وایي او قعود د عرب هغه اوښ ته وایي چې عمر یې کم دا بانډچي په دې اوښ باندې ناست دی او تیز را روان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه څوک مخکې کېدی نه شي فسبقها دې ته مخکې شو فاشتد ذلك على المسلمين دا خبر په مسلمانانو ډېر بد وغږېد قالوا سبقت العضباء بصار طرف نه آواز راغی عضبا نه مخکې شو د عضبا نه مخکې شو یعنې تعجب چې هغه سورلۍ چې د اوسه پورې یوه سورلي د هغې نه نه ده مخکې شوې دا څه قیسه ده چې بانډچي راغی او په اوښ باندې سور ده مخکې شو سبحان الله هسې دې کې یو فایده ده د صحابه کرامو محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا هم په زړه نه ده جوړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه د بله سورلۍ مخکې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې واورېدو نو دی ووایي دې ته غوږ کېدی ان حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه یاد کوي دا خبره په الله باندې دا خبره ده او دا د الله طریقه ده چې کله م یو شی په دنیا کې اوچت کي که نه نو یو وخې راکوزوي علم دی او ځکه امام نسایي چې کوم روایت راوړی په هغې کې ډېر وضاحت دی هغه روایت کې داسې امام نسایي چې راوړی ان حقا على الله الا يرفع شيء نفسه في الدنيا دا ډېر واضح دی په الله دا خبره لازم ده چې چا چې خپل ځان په دنیا کې اوچت کړی دی غوږ کولو کې دی حدیث ته چا چې ځان په دنیا کې اوچت کړی دی الا وضعه الله به راچوي دې ځمکې له دا د الله طریقه ده چې بر وخېږي نو بیا یې کته راکوزوي فلا يدوم الحال في الدنيا دنیا دا حال ګوره په یو ځای باندې نه پاتې کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي بس دی غلی شئ نو زور والله وله کم کو عضبا و نن عضبا کمزوري شوه چې څوک هم تکبر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او څوک هم ځان لوی ګڼي الله په ځان لازمه کړې ده چې دی به راچوي او چې الله ولا زور ورکړي که دې تکبر هم نه کوي چې الله ولا زور ورکړي الله ولا نه زور کموي ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون الله وجه څومره ولا عمر زیاتومه دې خلکو له نو دومره ولا اډوکې هم کمزوري کوم پهلوان سړی به یې تکړه چې وینې کټ کې پروت وي امام بخاري څه ته اشاره کوي اوښ سره څه کار دی تکبر مه کوه یو ورځ به راولېږي